د 2024 کال د قمر بنسټ په سکالرشیپونو کې ما هم ازموینه ورکړه، امتحان مې ورکړی او پکښې کامیاب شولم. اوس مهال د بېنوا پوهنتون د انجنیري څانګې د 3 سمسټر محصل یم. مننه د قمر بنسټ څخه چې موږ ته د زده کړو چانس برابر کړ. دا چې په 2024 کال کې قمر بنسټ خپل سکالرشیپونه اعلان کړه او موږ هم د دغه سکالرشیپو د امتحان د نتیجې د لارې څخه و دغه د قمر بنسټ په سکالرشیپونو کې رالو، یعنې ممتاز زده کوونکي رالو. نو موږ د قمر بنسټ څخه خوشحاله یو. اوس فلحال زه چې یم د انجنیري پوهنځي د 3 سمسټر زده کوونکی یم. د قمر بنسټ د ملاتړ څخه ډېره مننه. In 2024, I participated in the entrance exam conducted by the Qamar Foundation. Many talented students took part in this examination, and by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I successfully passed. Now I'm studying in the 3rd semester of computer science. I would like to express my heartfelt gratitude to the Qamar Foundation for providing wonderful educational opportunities and supporting students achieving their goals. Thank you very much. اسمانم محیب الله دی، محیب الله حماد په 2024 کال کې د قمر خیریه بنسټ د پاس په هغه سکالرشیپونو په امتحان کې زه کامیاب شولم او ماته د دې چانس راکړی چې زه د دې زده کړې وکړم. اوس فلحاله په بېنوا خصوصي پوهنتون کې د 3 سمسټر محصل یم او د قمر خیریه بنسټ څخه زما غوښتنه دا ده چې تر پایه پورې مالي حمایت وکړي او موږ ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. زه د قمر بنسټ څخه یوه غوښتنه لرم چې زموږ ملاتړ دوام ورکړي او موږ ته د زده کړو نور زمینه برابره کړي. اوس تاسو کولی شئ د افغان بیسیم شمېرې 650 شارټ کوډ له لارې د قمر بنسټ په واسطه د خپلو غریبو هیوادوالو سره کومک وکړي او هغوی ته د زده کړو او نور اسانتیاو زمینه برابره کړي. زه نیاز محمد د فیض محمد زوی د بېنوا پوهنتون د 3 سمسټر د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل یم. زه په 1404 هجري شمسي کال کې د قمر خیریه بنسټ لخوا همدې پوهنتون ته معرفي شوی یم. اوس تاسو کولی شئ چې د 650 کوډ له لارې د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره کومک وکړئ.